دوهم څپرکی د پسه څېره دې کشف کړه. شنبه سهار په کلي کې د مالمنډۍ ته لاړم. د هغو ټولو ګڼو پروژو او ازموینو سره چې باید په ذهني توګه ورته چمتو شوی وای، د تېرې شنبې پیښې مې نږدې له یاده وتلې وې. د بازار په لاره مې هڅه کوله چې د ډاکټر نیومن د تېرې اونۍ درسونه را په یاد کړم. سره له دې چې غوښتل مې خوب مې وتښتي، له ځان سره مې فکر وکړ، همیشه دې د رمې له حاله خبر شه. هر وار دې له یوه پسه سره اشنا شه، له افرادو سره دې شریک شه او حالت یې وڅاره. کله چې بازار ته ورسېدم، ډاکټر نیومن راته منتظر و. همدا چې موټر مې د نورو موټرو په کتار کې ودراوه او بهر راووتم، ډاکټر نیومن را نږدې شو. په داسې حال کې چې زما نویو سلیپر بوټانو ته یې کتل، پوښتنه وکړه: یعنې موزې نه لري؟ په مړاوي غږ مې وویل: نو دا سلیپر بوټان مې په څه دي؟ ویې ویل: اوه، په هیڅ نه دي، یوازې دا چې په رمه کې به لږ ناولې شي. په دې وخت کې مې وکړای شول چې یوه اوږده ساه واخلم او د ژوند یو زړه وهونکی بوی مې حس کړ. یو داسې تیز بوی چې له وښو، سرې او د مال له بدبویه پچو ترکیب شوی و. د تشناب له هغه بوی سره په سیالۍ و لکه له چټلیو بار تراکتور چې روان وي. را په یاد مې شوه چې ډاکټر نیومن د پسونو د بدبوی په اړه حساس دی. ښه مې وګڼله چې د پسونو د بدبویۍ په اړه څه ونه وایم، خو لکه چې د پوزې پورته پورته الوتلو مې خبره ډنډوره کړې وه. نیومن سترګک وواهه او ویې ویل: در باندې پوهېږم چې د کلي له پاکې هوا خوند اخلي. ومې ویل: اوه، خیر دی، د ښار هماغه له لوګیو ډکه هوا خو لږ راکړه. نیومن په زوره زوره وخندل: ترې خلاص بشي، اوس راځه، غواړم یو څه درته ووایم. په بیړه مو د بازار لار ونیوله. هڅه مې کوله چې په څنګ کې ورسره لاړ شم، خو ډېر زر ترې څو ګامه شاته پاتې شوم. د مال منډۍ ځمکې د خزلې، پچو او سرې واقعي ګدام و چې عجیب شکلونه او رنګونه یې لرل. د دې ټولې ګڼې ګوڼې په منځ کې مې ګامونه وهل او کوښښ مې کاوه چې نیومن ته ځان ورسوم، خو نه کېده. ورسره مې خپله احمقانه پوښتنه هم له ذهنه نه وته: زما سلیپر بوټان په څه دي؟ د مال منډۍ ته ورننوتو. د بانډچیانو او مالدارانو ګڼ کتارونه مو ولیدل چې تر شپاله ګردي کوښ په فلزي څوکیو ناست وو. بانډچیانو ته مخامخ دلالانو او د هغوی مرستیالانو ته اوږده، لوړه او غټه څوکۍ ایښې وه. کوټه د اخیستونکو له پلونکو ډکه وه چې کوبای خولۍ یې په سر کړې وې او په دې هڅه کې وو چې کومه میږه خرڅه کړي. د څارویو د دلالانو درې مرستیالان لاندې ولاړ وو او نندارچیان یې بولۍ ته ورجذبول. وروسته تر هغې چې یو اخیستونکي لاس پورته کړ او غوښتل یې چې بولۍ وکړي، سمدلاسه د دلال دایمي او اوږد بڼ بڼ او زوم زوم بندېده. د دلال یو مرستیال به یو لاس نیغ پورته کړی و او په بل به یې هماغه د بولۍ غوښتونکی په نښه کړی و چې د بولۍ کولو غږ یې کړی و. چغې به یې وهلې: هپ! پسونه یو په بل پسې شپاله ته ورننوتل. موږ شاته ولاړ وو. د بولۍ کوونکو د چغو او حرکاتو ننداره مو کوله چې داسې ښکارېدل لکه د بالټ نڅاګر. نیومن راټیټ شو او په غوږ کې راته پسپسک وکړ. ویې ویل: همدا د پیل ټکی دی. همدا ځای دی چې د یوه لوی ټیم جوړول او رهبري کول پیل کیږي. دا مالدار او ورشوال د خپلو رمو په جوړولو بوخت دي. د څو شېبو لپاره مې بیرته هماغه شپاله ته پام ور واوښت. د دلال یو مرستیال چیغه کړه: هپ هپ هپ!
ومې ویل ښه نو فکر نه کوم چې دا کار دې ډېر سخت وي. کله چې دوی کوم پسه وویني او خوښ یې شي لاس پورته کوي او بیه پرېږدي. نو کوم ځای یې سخت شو؟ دلال خپل لرګین څټک پر میز ووهه او چغه یې کړه خرڅ شو. نیومن لږ ښه راټیټ شو او ویې ویل اوس ورته ګوره. وروسته تر هغې چې دلال خرڅ شوی پسه ثبت کړ نږدې ټولو مال والاو یا ورشو والاو له خپلو جیبونو څخه یو ټوټه کاغذ راوویست. څو کرښې یې پرې ولیکې او بیرته یې په جیبونو کې کېښودلې. نیومن زیاته کړه بیه ایښودل د دې کار ډېره اسانه برخه ده. هر شپون مخکې تر دې چې د خرڅلاو ځای ته راشي خپل مکلفیت یې ترسره کړی وي. هغوی بیې کنټرولوي. دې ته سترګې په لار وي چې هغه څاروی چې د دوی خوښ وي او بازار بولۍ ته راشي، یعنی اصل خبره دا ده چې دوی په دې پوهیږي چې په څه شي پسې ګرځي. ما وویل نو هغه څه شی دی؟ راځه چې در ویښیم. زه چې د څارویو څړځي ته ورشو. نیومن بیرته د مرمۍ غوندې تیز بهر شو او زه تر وسې ورپسې وم خو شاته پاتې وم. د پسونو د یو څړځي خواته ودرېدو. نیومن سترګې راوړولې او ویې ویل داسې به فرض کړو چې ته هماغه د منډۍ د پسونو اخیستونکی. اوس ووایه چې په دې پسونو کې کوم یو اخلې. ښه فکر کوم چې دغه یو به ښه پسه وي، خو که رښتیا ووایم د هغو پسونو ترمنځ مې ښه او بد نشو پیژندلی. ټول راته یو خیل ښکارېدل. ویې ویل که خراب پسه دې خوښ کړی وي نو بیا؟ پوښتنه مې وکړه څنګه کیدای شي؟ ما ته خو ټول تقریبا یو خیل ښکاري. څنګه یو تر بل ښه کیدلی شي؟ نیومن وویل ښه ورته ځیر شه، له نږدې یې وګوره. ورته ټیټ شو او زما د خوښ کړي پسه ستونزې یې راته وشمېرلې. ته داسې پسه غواړې چې ملا یې نیغه وي، نه د دې پسه غوندې کړوپه، پښې باید صافې وي او وږې یا ولې باید سره برابر وي، سینه یې پراخه وي او پوښته یې له نور وجود سره فاصله ولري. په حیرانتیا مې وویل دا نو ولې مهم دي؟ ځکه چې ته غواړې په یوه روغ او ښه پسه پسې وګرځې. ته ده د یو شپانه په توګه د پسونو انتخاب دې کولی شي چې د رمې مدیریت آسان یا ډېر سخت کړي. که ښه پسه وانخلې نو د بل چا ستونزې به درته په میراث کې پاتې شي. څو شېبې مې له ځان سره فکر وکړ او ومې ویل فکر کوم دا داسې کار دی لکه د فوټبال ټیم ته چې سړی لوبغاړي غوره کوي. هر ټیم د خپلو لوبغاړو په انتخاب کې ځانګړی حساسیت لري، ځکه ټول پوهیږي چې هر ټیم که ښه لوبغاړی ولري نو ګټونکی دی. نیومن وویل ډېره ښه مقایسه دې وکړه. ځواب مې ورکړ ډېره مننه. نو په جنرال ټکنالوژي کې باید د څه شي پسې وګرځم څو سالمه، روغه او حاصلخیزه رمه ولرم. نیومن وویل ښه پوښتنه ده. داسې ښکاري چې په دې اړه فکر کوي. هغه وخت چې زه مدیر وم همیشه به مې هڅه کوله چې له هغه چا سره د مقررۍ مرکه وکړم چې هم شرکت ته ښه وي او هم د خپل کاري موقعیت لپاره. پر دې سربیره مې دا هم غوښتل چې شته کارمندان هر یو په ښه توګه په وړ ځای کې ځای پر ځای کړم. پوښتنه مې وکړه چې ښه نو دا کار دې څنګه کولو؟ نیومن په وښکي کې وخندل او ویې ویل څرنګه چې هر پسه خپل ځانګړی شکل او جوړښت لري، انسان هم همداسې دی. په همدې خاطر زه د هر چا شکل کنټرولوم څو ووینم چې وړ دی که نه. څو شېبې په فکر کې ډوب شوم څو ووینم چې اټکلولی شم. آخر مې وویل ښه شوه، ستا په خبره پوه شوم. هدف دې څه شی دی چې وایې د خلکو شکلونه امتحانوي څو ووینې چې وړ دي که نه؟ د دې کار په ترسره کولو ځان لا سرخوږی نه جوړوي. نیومن د شپاله له ویړې راووت
له جیبه یې یو ټوټه کاغذ راوویست او د شکل یا شیپ لغت یې پرې ولیکه او ویې ویل په دې برخه کې داسې څه شته چې تا ډاډمن کوي چې د غوجلې 4 کونجه موږی په ګرد سوري کې نه ټک وهي. وس او قدرت. اول په دې ځان ډاډمنه وو چې هر څوک د یو کار ترسره کولو لپاره ځانګړی شوی دی. وس او قدرت. اول په دې ځان ډاډمنه وو چې هر څوک د یو کار ترسره کولو لپاره ځانګړی وس، قدرت او وړتیا لري چې کله کله دا له کاري موقعیت سره تړلي وي او ځینې مهارتونه د کار پر وخت زده کیږي، خو ځینې وخت مو باید د کار له همغې لومړۍ ورځې مهارتونه زده وي. اصلي خبره دلته ده چې همیشه باید کوښښ وکړو چې افراد په داسې ځایونو کې وګمارل شي چې خپلو شته مهارتونو ته پاملرنه وکړي او کارونه ترسره کړي، نه خپلو کمزورتیاو ته. نو په همدې خاطر په لومړي پړاو کې باید په ټیم کې دننه افرادو او یا د هغو افرادو وړتیاوې وپېژنې چې له ټیم سره یو ځای کېږي. زړه نیومن روښانه کړه. لکه څنګه چې ستا وړتیاوې ستا ځواکمني ښیي، زړه دې ستا جذبات او لیوالتیاوې ښیي. دا نو ډېره عامه ده چې یو شرکت له روښانه او بااستعداده افرادو ډک وي، خو څوک د کار کولو لپاره هیڅ انګیزه ونه لري. که دا انګیزه در سره نه وي چې له خپلو وړتیاوو څنګه کار واخلي، نو ستا وړتیاوې او ځواک به هیڅ اهمیت ونه لري. که کارمندان په داسې ځایونو کې وګمارو چې لیوالتیاوو ته یې پاملرنه شوې وي، نو خپلو کارونو ته به داسې په منډو ځان رسوي او کوي به لکه د توپ ویشتل شوې مرمۍ. هغوی ورو ورو په دې فکر کوي او پوهیږي چې همدا د کار ترسره کول دي چې دوی ته یې ډېر اهمیت ورکړی، نه هغه معاش او حقوق چې دوی یې د کار په بدل کې ترلاسه کوي. چلند. نیومن وویل دا دومره مهم کار دی چې زه یې حتی پوره اهمیت نشم بیانولی. دا چې هغو افرادو ته څومره اړتیا لري چې د مثبت چلند خاوندان وي. که چیرې ماته څوک د استعداد او ښه چلند ترمنځ د انتخاب حق راکړي، نو زه به هرومرو پکې ښه چلند انتخاب کړم. ما ترې پوښتنه وکړه چې ولې په دې نظر یې؟ په ښه چلند سره افراد له یوې خوا معمولاً دا ځواک مومي چې په ټیم کې کار وکړي، او له بلې خوا معمولاً د زده کړې روحیه لري. د بد چلند خاوندان ګوښه‌توب خوښوي او غواړي چې د یو کار له کولو پښې وباسي، او ته نشي کولی چې داسې افرادو ته څه ور زده کړي. ځواب مې ورکړ په خیالي نړۍ کې به د استعداد په مقابل کې د ښه چلند ومنو، خو که چېرته یو کارمند له بد چلند سره سره تر نورو ښه کار وکړي، نو بیا هغه وخت بیا څه کار کوي؟ نیومن تر لږ ځنډ وروسته وویل ته ده باید له شره یې ځان خلاص کړي. ومې ویل که د کار له ستوري دې ځان خلاص کړي، نو په دې کار سره دې ټیم سقوط کوي. په بدل کې دا ښه نه ده چې مرسته ورسره وکړو چې خپل چلند ته بدلون ورکړي. نه، ځکه چې منفي چلند لرونکي خلک د زده کولو زړه نه لري او زده کړې ته زړه نه ښه کوي. له ډلې یا ټیمه د دې خلکو شړل د لنډې مودې لپاره زیانمن کار دی، خو د اوږدې مودې لپاره زیانمن کار نه دی. باید هیره نه کړئ چې د منفي چلند نظر لرونکی کاري ستوری دی. ټوله ورځ دی د ټیم د نورو غړو په راپرځولو او لاندې کولو لګیا وي. هغه لګښت چې ته یې د کار په بدل کې ورکوي تل دې نرمه کوي. منفي نظر لرونکي خلک له اوبو خړولو پرته بل کار نه لري. نیومن اوږده ساه واخیسته. خپلو خبرو ته یې دوام ورکړ. د هغو د شړلو بل دلیل دا دی چې هغوی د نورو ټولو لپاره یوه بده بیلګه ده. که د منفي نظر لرونکو خلکو سره کار ته اوږه ورکړې یا مصلحت وکړې، نور کسان به دې هغه بدخوی زده کړي او په هغه به روږدي شي. په کراتو مراتو مې لیدلي
چې یو کارمند بد چلند په ټول دفتر کې د ساري ناروغۍ غوندې خپور شوی دی. له هغه سره موافق وم. رښتیا وایي هغه وخت چې لا فارغ شوی نه وم د کار یادولو دوره مې په یو بانک کې تېره کړه. دا چې هلته وم ډېر خوشحال وم. له دې سره سره هلته یو کس و چې هر وخت به یې په نورو انتقاد کوه. هر وخت به یې د مدیر تېروتنې را ایستلې. ډېر وخت نه و تېر چې په زړه کې به مې دا ارمان کوه چې ډېر ژر مې دلته د کار د زده کړې موده پوره شي. څه موده پس مې فکر وکړ چې هغه ځای ته تلل مې یوه تېروتنه وه. نیومن وویل بلکل همدا مې منظور و. دا خلک همیشه داسې فکر کوي چې د ګاونډي چرګه زڼې ده. دوی په خلکو کې همدا مفکوره خپروي او هغوی په خیالونو ورګډوي او له ادارې نه یې تېښتې ته هڅوي. په یاد دې دي چې کله د ورشو د دیوالونو تر څنګ راتېرېدو هغه کنده مې ډکه کړه. ومې ویل بلکل ښه. کومې میږې چې هغه کندې ایستلې وه هغه زما تر ټولو ښه میږه وه. د پسونو په ټوله رمه کې د هغې وړۍ ډېرې ښکلې وې او حتی د یوه نرغوايه غوندې زوروره وه. یوازینۍ ستونزه یې دا وه چې بد چلنده وه. په خندا مې وویل فکر مې نه کاوه چې پسونه دې هم د ښه او بد چلند نظر ولري. باید باور وکړي هغې میږې به هر وخت خپل سر په ځمکه وهلو تر څو نورې ځوانې میږې پوه شي چې څوک رئیس دی. تر دې هم بده دا وه چې هغه مې باید هر وخت تړلی وای. هر وخت به د کومې لارې موندلو په لټه کې وه چې د ګاونډي ورشو ته واوړي. زه د تکزاس په غونډۍ کې یوه تر ټولو زړه راښکونکې ورشو لرم. خو هغې میږې به دا ګمان کوه چې ګنې د ګاونډي چرګه زڼې ده او دا کوښښ یې کوه چې د ګاونډي د څړځای د وښو خوند وڅکي. کله چې ځوانو وریو او پسونو د هغې په تقلید تر دیوال لاندې په کنده ویستلو شروع وکړه نو پوه شوم چې څه کول پکار دي. کاشکې چې هغې میږې له هغو ټولو شته شیونو خوند اخیستی وای چې ورته مې چمتو کړي وو. ولې له بده مرغه چې هغه په هیڅ شي هم نه وه قانع او نور زیات یې غوښتل. نیومن تر لږ ځنډ وروسته وویل اوس فکر کوم چې میږې مې ماته د پوهنتون د دورې زما یو ځوان همکار را په یاد کړ. یوه ورځ هغه ځوان ځان غوښتونکي استاد د پوهنځي رئیس ته وویل چې په یو بل پوهنتون کې یو بل لوړ پوسټ موندلی دی. هغه ځوان په رښتیا نه غوښتل چې له هغه ځای لاړ شي، خو غوښتل یې چې په دې کار سره د پوهنځي له بوډا رئیسه زیات امتیازات لکه د معاش زیاتوالی ترلاسه کړي. ومې پوښتل نو بیا هغه د پوهنځي بوډا رئیس څه وکړل؟ هغه خپلې عینکې سمې کړې، د غوږونو د ماشین غږ یې پورته کړ، له خپلې څرمنیزې څوکۍ پورته شو، د میز بلې څنډې ته لاړ، لاس یې ځوان استاد ته ورږد کړ او ویې ویل غواړم چې تا ته ستا د نوې دندې په مبارکۍ درکولو کې له نورو ټولو مخکې شم او بریالیتوب درته غواړم، او لومړني څه چې غواړم هغه دا دي چې تا غوندې د بااستعداده ځوان د پرمختګ مخه ونه نیسم. بیا یې زیاته کړه لکه څنګه چې امتحانونه خلاص شوي نو پوهیږم چې ځوان استاد نه ناراحته کیږي. ښه دا ده چې ډېر زر کوټه خالي کړي چې بې له ځنډه بل استاد پیدا کړو چې د ده ځای ډک کړي. نیومن په کړاس کړاس وخندل او ویې ویل ډېر کلونه تیر شول چې د دې داستان په اړه مې فکر نه و کړی. ځوان استاد په داسې حال کې د پوهنځي د رئیس کوټې ته ورغلی و چې غوښتل یې له هغه امتیازونه واخلي، خو د یوه کوڅه ډب او ډبول شوي سپي په څېر د هغه له کوټې نه راووت. ورته ومې ویل یاره ډېر ښه درس یې ورته ورکړی دی. نیومن ځواب راکړ هغه ته هم او نورو کارمندانو ته هم. د پوهنځي رئیس نه غوښتل چې یو مغرور ناراضي انسان دې ته پرېږدي
چې د کارمندانو ترمنځ د ګاونډي چرګزاني ته غوندې مفکوره خوره کړي. ومې ویل چې د ګاونډي د چرګې خبره دې یوړه او هغې میږي ته دې ورسوله چې ستونزې درله جوړې کړې وي. بیا دې په میږي څه وکړل؟ دده ستا ځواب 2 کلمې دی: چوپان کباب. اوس راځه چې په 2 نورو باندې بحث وکړو، ځکه زیات کارونه دي چې باید ویې کړو. نه غواړم چې وخت مو ضایع شي. شخصیتونه. نیومن زیاته کړه: زه او ته دواړه هغه سخت کالي یعنی هارد ویر یو چې خپل ځانګړي شخصیتونه لرو. له موږ ځینې ځان خوښي یعنی هغه چې تر خپل چاپیریال ډیر ځان ته متوجه وي، او ځینې خبرلوڅي هغه چې تر خپل چاپیریال ډیر نورو ته متوجه وي دي. یو شمېر خلک د تکراري کارونو مینان دي. دوی په دې مین دي چې د نن ورځې کړی کار سبا ته بیا تکرار کړي. یو شمېر نور بیا داسې دي چې که چیرې د هغوی په کارونو کې بدلون نه وي نو ډیر زر ځان ته یوه کنده کني او مري. یو شمېر په جوړښت کې تکړه وي او ځینې بیا په بدلون کې. اصلي خبره دا ده چې هر څوک باید په داسې ځای کې وګومرو چې له شخصیت سره یې سم وي. راځه چې لارښوونه دې کړم. جنرال ټکنالوژي په هرو 6 میاشتو کې یو وار ټول شیان بدلوي. زه د خلکو د مقررولو په وخت کې هغوی ته ډیر فکر کوم چې د بدلون د زغم قدرت نه لري. تجربه. دده فکر دی وي چې تجربه مې وي نه تجربه. وروستی نکته چې تر ټولو ګونګه او مهمه هم ده باید پرې وغږیږو. هر هغه څوک چې په خپل ژوند کې ورسره مخ کېږي د هغه د تجربو محصول دی. اکثره د دې کلی یا کونجي چې هغه څنګه درک کړي یا د دې کلی چې هغه ته د ټیم په کوم ځای کې ځای ورکړي د هغه د ژوندانه د تجربو پر ځینو شیانو پوهېدل دي. دلته کولی شم یو وچ کلک قانون درته وضع کړم، خو زما په فکر د یو مثال په وړاندې کولو سره د قضیې ته ډېر ښه متوجه کېږي. ومې ویل ډېره ښه ده. دوام یې ورکړ. په خپل شرکت کې نوی مقرر شوی و. مجبور شوم چې په یو پروژه کې له اخیستونکو سره د یو کار ترسره کولو لپاره یو مدیر مقرر کړم. د دې اخیستونکو په اړه مې دومره تجربه وه او پوهېدم چې دوی د ډېرې لوړ تمې لرونکي خاص خلک دي او ټول غواړي چې پروژه یې لا پرون خلاصه شوې وای. د مواردو زما موقعیت ډېر حساس کړی و او پوهېدم چې دې کار ته د وړ شخص انتخاب ډېر دقت غواړي. پوښتنه مې وکړه: ښه نو بیا دې څه وکړل؟ نیومن ځواب راکړ: ما د دې کار لپاره یو په خلوت کې ناست مذهبي وایز انتخاب کړ. یعنی مذهبي وایز دې انتخاب کړ؟ نیومن زیاته کړه: هو همدا کار مې وکړ او نږدې ټولو همکارانو مې هم همدا ستا غوندې غبرګون وښوده. ټولو ویل چې هغه تجربه نه لري او د تجارت نړۍ نه پیژني. یوازې په څه چې پوهیږي هغه پر منبر باندې وعظ او نصیحت دی. شر و شوري جوړ کړی و، خو زه تر هغو ټولو ښه پوهېدم چې هغه د کار او چلند لپاره وړ مهارت او لیوالتیا لري او په یو بل ډېر مهم شي هم پوهېدم. ومې پوښتل هغه څه دي؟ پوهېدم چې هغه له خلکو سره د کار کولو تجربه لري. پوهېدم چې که چیرې څوک وکړی شي چې د دندې ته وړ خصوصیات ولري نو هغه شخص همدا دی. موټر ته مې په رارسېدو سره په لاره کې نیومن خپل لاس زما پر اوږو کېښود او د پلار په څېر نصیحت یې راته وکړ. په هغه شیبه کې پوه شوم چې زما او د ده اړیکه د استادۍ او شاګردۍ تر اړیکې ورهاخوا د لارښود او مرید په اړیکه بدله شوې ده. اوس پوهېږم چې هغه په هماغه وخت کې زما شپني شروع کړې وه. نیومن وویل: دده 2 خبرې دي چې باید درته ویې کړم. ومې ویل: هو بالکل ویې وایئ.
په غلطۍ سره هم داسې فکر ونه کړي چې ګواکې هغه څه چې زه یې درښیم د دې لپاره دي چې سبا ته یې یوازې په نورو باندې پلي کړې، بلکې دا ستا لپاره هم دي چې په خپل ځان باندې هم عملي کړې. نیومن بېدرنګه په متفکرانه انداز لاندې او بیا ما ته وکتل او ویې ویل: ته ده، اکثره خلک په کلونو لاسه او پښې وهي څو د خپل ژوند هدف ومومي. زه هم یو له همغو خلکو وم. کلونه مې کارونه وکړل چې پر ترسره کولو کې ښه وم، خو هر وخت مې دا فکر کاوه چې یو څه کم دي تر دې چې تدریس مې کشف کړ. په ګردسوري کې د مربع شکله موږي د ټک وهلو احساس را سره و. کله مې چې ټولګی پیدا کړ پوه شوم چې د ژوند هدف مې کشف کړ. تدریس هغه څه چې زه یم همغه منعکسوي. تر هر څه زیات زما ځواکمني، وړتیاوې، لیوالتیاوې، چلند او شخصیت منعکسوي. د کسب و کار تدریس د سوداګرۍ په نړۍ کې زما تجربې هم زیاتوي. ته ده، که غواړې چې د ژوند هدف دې ومومي، که لږ تر لږه غواړې مطمئن شي چې په هغه برخه کې کار کوي چې د بریالیتوب لپاره ښه ډېر پوټنشل لري، د خپل شکل ته دې وګوره او ځان مطمئن کړه چې د همدې کار لپاره مناسب یې. د موټر په څنګ کې ولاړ و او نیومن اعلان وکړ: نن شپه یوه کورنۍ دنده لري چې باید ویې کړي. غواړم چې د خپل شکل توصیف دې ولیکي. بیا یې په لاس پر اوږه وټپولم او ویې خندل. ور په یاد مې کړه چې ډاکټر نیومن، تاسو وویل چې 2 خبرې درته کوم، هغه بلې کومه یوه ده؟ ښه نو، که زه ستا پر ځای وای، مخکې تر دې چې موټر ته ختلی وای، خپل بوټان مې پاکول. بوټانو ته مې وکتل، چغې مې وکړې: بوټان مې، نوي سلیپر مې، دا خو زه هیڅکله هم نشم پاکولی، دا خو له خوشیو او چټلیو ډک دي. په موټر کې مې کاغذي دستمال نشته، اوس څه وکړم؟ ویې ویل: زه هیڅ نظر نه لرم. کولی شي چې د مدیریت یوه بحراني دوره تیره کړې. په هر حال ته ده، ته یو ښه محصل یې. پوهېږم چې په وس دې پوره دي. په بوټانو د ښوونځي د ورځپاڼې تر چټلولو وروسته په داسې حال کې چې نیومن د مبادلاتو ځای ته تلو چې خپله سودا قطعي کړي، په موټر کې سور شوم. په هغه شیبه کې ډېر مطمئن نه وم چې د ډېرو شیانو له عهدې به ووځم. له دې سره وروسته تر هغې چې د داسې ټکي مې له ډاکټر نیومن نه ولیکل، په دې فکر کې شوم چې د افرادو د مدیریت مفکوره مې خوښیږي. د شپانه لار. د پسه څېره دې کشف کړه. د پسونو انتخاب کولی شي چې د رمې مدیریت آسان یا ډېر سخت کړي. له سالمو پسونو شروع وکړه، که نه د بل چا ستونزې به په میراث کې درته پاتې شي. د پسونو شکل یا شیپ دې وپېژنه څو ډاډه شي چې په سم ځای کې ځای پر ځای شوي دي.